بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سید جمال الدین. تاسو ګوره ایچ جی ایچ افیکټ چینل په دې ویډیو کې منګه د فورکس فیکټری مکمل نور ایڈوانس لیول د زو چې نور هم ایڈوانس لیول کې منګه د فورکس فیکټری یوز از د کوچ تاسو فورکس فیکټری نه څنګه استفاده سره تاسو فندامنټل ټریډ څنګه کولای شئ فندامنټل نیوز باندې هغه سه د فندامنټل استعمال سره تاسو څنګه مکمل د فورکس فیکټری یوز کولای شئ په ایڈوانس لیول سره. صحیح شو. راځو د اول ګوګل ته راځو. ګوګل ته تاسو نارمل راشئ کا موبایل ته څنګه کمپیوټر کې راځي دیس کوم چیک کو فورکس فیکټری. صحیح شو. فورکس فیکټری لیکو دا ول دا موږ راغی فورکس فیکټری راغی دلته اوس موږ سره وګورم مین پیج وو مین پیج ما مخکې درته یو آر ال د باید تاسو www.forexfactory.com. صحیح شو. د بازو کې سپیلینګ کې غلطي ورکړي او هغه یو فیک او سکیم والا شي ویب سایټ ان تاسو به بالکل یو آر ال د باید وګورئ هغه نه پسته دلته شو کې ما بیل ټیپ کې کلاو کې دلته شو دی مکمل پیج ته داخل شو. خاطر لیکچر کې منګه ویلو تیر لیکچر ته چانی کته لغه سره وګورئ چې منګه دا نیوز دا مهم هم دی دا لیکچر سره ولنه کوم ویډیو چې هغه سره وګورئ هغه کې منګه ویلو چې نیوز تاسو څنګه ریډینګ وکړئ مکمل هر څه سټپ بای سټپ منګه ویلې دی هغه کې صحیح ده. راځو اول دلته وګورئ دې منګه خلاص تاسو چې وګورئ خلاص کې منګ سره شې دي خلاص کې منګ سره دلته دلته آنلاین نه لیکل. صحیح شو. آنلاین نه لیکل ګوره 20547 ټریډرز دلته چې موږ سره آنلاین دي. صحیح شو. 4540 همدا شان دي 2350 ممبرز موږ سره چې دي ممبرز چې څوک مثال ګروپو کې خاص ممبران دي چې ممبرز مکمل اکاونټونه خلکو ته چلای یا مکمل خپل دغه مکمل فعالیت دلته کته شي چې هغه مطلب د فورکس فیکټری سره ريجستر دي او غیر ټریډران دي هغه خپل کم ټریډونه کوي هغه دلته شیر کوي نو هغه ته کته چې دوی بای کړي سیل کړي سو سیل کړي سو بای کړي څومره لیورج څومره پیپی انتخاب کړي دي ټول باندې دلته مکمل ایکسپلینیشن کړي ګوره 17 های امپیکټس دا نیوز په حساب سره د 17 څو ول های یعنی جب تاثیرونه کا خبرونه یا نور وجوهات دلته په دې ګروپ کې تاته په دې کلیک کول سره تالته تلای شي وي ګوره هلته ګوره 82 ویکس ټریډر ایکسپلوررز یا مطلب د دواتیو هفتو مکمل ټریډ خلکو کړي دی د هغه مکمل یو نچوړ یا مکمل یو د هغه داخل مکمل ایکسپلور کوي ته ګورل د ګوره 17 ویک پوسټډ سیستمز نو دا ول سوفتو پوسټ شوی تیار په سیستم کې پوسټ شوی دی د سیستمونو باره کې خبري شوی دی سیستم مطلب دا د ټریډینګ باره کې د ټول شي دلته مکمل تا تر اوستي دي ته دې نه استفاده کولای شي وای ګوري. صحیح شو. اول دلته زو موږ اول ټچ کوو اول کلیک کوو دلته سو 2350 ممبرز باندې کلیک کوو دلته ګوره دې چې موږ چیرته زو څنګه دا کلیک دلته ممبرز ته راځي ممبرز دا خلک دي کوم چې مطلب غیر ټریډران دي د غیر ګروپونو ممبران دي او هغه چې د فورکس فیکټری سره سی فورکس فیکټری د عام دغه نه دی چې هغه مطلب یو کس راځي ډایرکټ دلته هغه مکمل معلومات کړي او هغه سره به جوائن کیږي او مکمل د دوی کم کارونه چې دي هغه ټول دلته تاسو ته خي او هغه مکمل معلومات نو دا اکثریت شي کې ګورخه اټا تورکو ګلو دی دا سینومی چې دی دا ګوره یورو یو اس ډي کې چې اکثریت سودا کې اونلی مطلب همیشه یوازې په یورو اس ډي کې چې سودا کې ټریډ کې بای سیل لګي همدا شان دی جوائن شوی سوخه 2014 کې دا مې 2014 کې دا جوائن شوی په خانه دی دا ګوره بډي څومره خلک د لاندې کار کوي 3 کسان دا چې کې د لاندې کار کوي او سبسکرایبر څومره خلک لکه موږ تاسو غونډه خلک څومره خلک د پیسې ورکوي د ټریډینګ کاپی کوي او دا فالو کوي 2200 خلک پوسټ څومره پوسټ خپل کړی دي دلته ګوره 1850 پوسټ د تر اوسه پورې کړی 2014 نه تر اوسه پورې او دا کوم څه دی ترکی دی. صحیح شو. به ټریډینګ ایکسپلوررز مطلب د کم ټریډینګ چې د کړي د ماره کې معلومات مکمل تعلیق وردا څنګه کلیک کې دلته راځو ګوره په دې کې ګوره دا ګوره د ټریډینګ کړي ټوډے 19% د ریټرن اغسته مارکیټ نه $3630 د ګټه کړی دا او 70 پیپس کې. صحیح شو. اکاونټ مطلب غټ دی اکاونټ غټ دی نو 70 پیپس کې د دومره غټ پروفټ کړی دی. صحیح شو. دا ور انټر او ایگزیټ ودانې چې کړی لس ټریډ لګولې پرسو کې ودانې ایگزیټ کړی دی او مطلب درې دانې وسم ټریډ پاتې دی. ها او دلته وګورو دې کې لاټ سې څومره لګولې دومره 4.2
لاټس د لګولې. نو لاټس مطلب ان شاء الله تیر لیکچر کې نو لاټس خو بيخي اولنې ویډیوګانې دی هغه واره تاسو ان شاء الله پوهیږئ. نو لاټس چې لاټس څومره زیات د لګولې هغه عمر مرته سوي ګور شپې ته ډیر کم پیپس دي خو د لاټ سایز ډیر غټ کار کړي نو ګور 3600 ډالر د ګټه کړي نو د اکاونټ ډیر غټ دی. صحیح شو. دا ګوره د په چیک کړي دا ګوره په دې لیټیسټ کلوزز ډے دا دی په یورو اس ډي کې د سیل کړو او دا په دې دغه په دې ریټ کې سیل کړو د په دې کې بند کې او دا څومره مخکې بند کړي 2 ساعت مخکې څومره لاټ سایز کې 15.6 لاټ سایز د کار کړي دی کې دا ډېر غټ لاټ سایز دی او همدا شانته ریټرن نه 0.5% ریټرن اغسته پروفټ به کې اوسلو $1 کړي دی پیپسي 2 پیپ په کې وهالي نو د به سکیلپینګ د سکیلپینګ ټریډینګ وسی شم دي نه تاسو ته معلومي کې دا کومه ټریډینګ دوه غټ ټریډران څه کوي او څنګه پروفټ حاصل دي ته بالکل سکیلپ ټریډ وي دوه هاي سکیلپینګ ټریډینګ دي ته وي چې دا ور په سکندو کې په منټو کې په سکندو کې په 2 پیپ کې اوسلو $1 ته دوه غټ ریسک اغسته دا د لاټ سایز ته ګوره دا لاټ سایز چې دا که دا 2 پیپ په ځای مطلب لس پیپ وي نو دلته دا اوسلو $1 په ځای که مثال تاوان ته تلوي صرف 3 پیپ 5 پیپ نور هم تاوان ته تلوي دا نو د څه وای چې یو $700 د په یو سکند کې تاوان کولو نو خو غاډي ته تللې 2 پیپو کې بس یو $100 د اغستې ځکه چې د لاټ سایز ډېر غټ کار کوي لاټ سایز د ټولې غټ دي نو دا اکاونټ البته ډېر غټ اکاونټ دی ځکه دومره غټ ریسک لري خطر لري. صحیح دا تاسو دا ګوره ټریډران هم دا شان دي د مکمل سټپ بای سټپ تاسو چک کولای شئ دا مکمل سټپ بای سټپ فالو کوئ چې دې ځینې فالو کوئ چې دلته مغرات د ګور سبسکرایبر شاو د 2200 سبسکرایبر چې د سره دي او هغه 3 دانې چې کوم دي د ممبرانس دي دلته د دي سره دا خاص خلک دي او دا چې موږ تاسو باندې خلک دا فالو کوي ادا دي نو د سره تاسو ټریډ کوئ چې دا مطلب تاسو ته د کار څنګه دي تاسو سره فائدہ کړي نه کړي دوی معلومات غوښتي شو خو خیر دي شون د کوم تاسو ته نه دا کوم چې تاسو د انویسټینګ د خلکو سره وکي یا معلومات درته نه تاسو راشي دلته دوی سره وکي خو صرف دوی تعقیبوي دوی تعقیبوي دوی لیکلي دي یو اس ډي کې نو دا په یو اس ډي کې نن د کم ټریډ کړي نو هغه وخت ته مثال وای چې زم سیل کوم او دلته دم سیل لګولې نو اته تا کانفیډنس لیول زیاتیږي تل خپل ټریډ هم ته سیل د برابر وګور دا جی بي بي اس ډي کې صرف سیل کې پرفارمنس انالایسس ایکسل دا صرف انالایز کوي مکمل مارکیټ انالایز کوي دا کاناډي دی وګور یو اس ډي کې دا به یو اس ډي کانلی دا چې د مطلب ګولډ کې دا صرف ایکس یو اس ډي کې ټریډ کوي نو دلته وردا شه لیتوانیا ملک دی صحیح شو دا د غیزي دی دا څو وردا چې کور دلته به دا نوم دا کلیک کې دا کرنسی نه دوی باره کې به د سره چې شوی خبریم شوی به دې د فورکس فیکټری او بل خبره دا تاسو اکثریت اخر پېښ ته ځي اکثریت نه هر وخت تاسو د فورکس فیکټری کې چهار ځکه ګوره د پیجونه چې د پیجونه چې دلته تاسو ان شاء الله ښکاري دا وګوره د پیجونه چې نو تاسو کوشش کوئ چې اخیرنی پیج ته ځئ اخیرنی پیج ولې ځئ ځکه چې د دوی سیستم دا شانت دی چې اخیرنی پیج کلیک کړئ نو هغه کې بیا ولن اوسنی پوسټونه کې اوسنی پوسټونه تا ته ښیي چې خلکو څه ویلي دي او خلک څه وایي ګوره اخیرنی ځکه کلیک کوم دلته چیرې ګوره 3 ساعت مخکې دا بس دا 3 ساعت ګوره اولنی کې چیرې کړي وصل ویخ ساعت مخکې او دلته شلی کړي سلور مخرانی پیج کې 3 ساعت مخکې نو دا څومره چې نږدې پوسټ شوی هغه دلته به خې په اخرنی پیجو کې صحیح شو دلته ګور لاندې راځو دې کې مکمل خلکو چې دې باره کې به څه نظر ور کړي وګوره دا دلته ورته شلی کړي څومره چې لاندې اخر ته راځو ګوره 14 منټه مخکې نو 14 منټه مخکې لیټس د پارټي بیګین چیرز I have broke even and riding the roller coaster in gold مطلب دا خلک به خپل کمنټونه اوسو یو څه بل څه وي good for you first lower high broken let's make some pips so the سوجنه وي دلته شګوره just to win short at this point target is this one صحیح شو نو دا مکمل مطلب دی وي چې مارکیټ لاندې ځي نن ورځ دی وی چې مارکیټ امکان لري چې دوباره لاندې لاړ شي دا غوښنه تاسو مشوره فیصله غوښته شي او تاسو دې دغه ته ګورئ چې څنګه دا سوي او زمونږه نظر سوي نو دې دا یو
خاص یو مهم د فورکس فیکټری کې دا یو خوبي ده، یو ډېره غټه خوبي ده چې موږ تاسو ټول ته راکړې ده. خو چې د نړۍ اول بزنس اول فندامنټل پلیټفارم خو نه دی کنه. دا ځکه د فندامنټل پلیټفارم اول پلیټفارم ځکه دی چې ډېر یو منظم کار یو ټریډر ته ډېر اسانتیا پیدا کړې ده. دلته راځو 17 های امپیکټ ته ګورو. 17 های امپیکټ کې دلته ګورو دیز کې دا دلته تاسو ګورئ 17 های امپیکټ. نو دا ولله هغه غټ تاثیرات دلته ښیي چې په مارکیټ کې چې کوي انرول دي تاثیر لري. نو ولس های امپیکټ دا اوس وګوره دا اوس په مارکیټ باندې هغه ممبرز کوي چې په مارکیټ کې چې دي سکسسفل دي. نو ګول د ریکر انلاین دی اوس دا ګوره ټول دا اوس هغه خلک سکسسفل خلک ګوره دغه ټول هغه ټریډران کوي چې هغه سکسس دي کامیاب دي. نو د دې کې موږ چیک ټول اماغه خلک ګورو او په هغه کې موږ چیک کولو هغه کې به موږ ټوټل سبسکرایب ټوټل چم کتو ټوټل مکمل ممبرز ټوټل هغه کسان موږ کته چې هغه د فورکس فیکټری سره ممبرز دي دغه دي ريجستر دي دلته موږ ټوټل کته هغه کې غټ پروفټ والا او لږ پروفټ والا او نو زوړ ټول کو دي کې به صرف ولس غټ تاثیر چې په مارکیټ کې لري هغه متغیر تاثیر والا چې کوم غټ ټریډران دي یا منیجران دي یا مطلب دوی سره په فورکس کې چې ريجستر غټ امپیکټ والا غټ تاثیر والا خلک دي هغه ولزداني دلته بیل کړي. بیا دلته چې ده 82 ویکس ټریډرز ایکسپلوررز دا چې کوم مطلب د 2 ورځو افتو چې د مکمل غرغر ټریډران چې دی سټپ بای سټپ دلته ته خودلې دي. نو دا چې شو دا ماغه شانت شو مکمل ماغه دغه حساب سره دی خدا به د مکمل د 2 افتو کې چې کم ټاپو کې دی بل ته ګور به 17 ویکس پوسټډ سیستمز. نو دلته دا دی به دوی چې دا اوس چې کم پوسټونه کړي ګورل ترازو دا چې وي دا ماغه USD والا د پوسټ کړي دی. هیر I simple want to keep it limited with only explaining my effortless trading methodology from which I perpetually make use of. مطلب دا ټول انګلیش او دلته مطلب تاسو کته شی ټول ارسه د څویلی سندې ویلي ګورلته که انګلیش څنګه نه وای نه دلته ګوره دا مکمل د مارکیټ انالایز دلته د کړه دلته تا خی چې مطلب دلته ما ز بای پوزیشن صحیح راځي سیل پوزیشن صحیح راځي ازما موومېنټ سوي زما نظر سوي چې مارکیټ کوم مخ اتلی شي هغه د ګوره اشاره کړي ګوره باکس جوړ کړي نه بر بلار شي مارکیټ برتلی شي لاندې لا شي مطلب مارکیټ لاندې اتلی شي. دا که انګلیش باندې نه پوهیږئ دلته د خپل د عکسونه شیر کړي په دې باندې پوهیږئ صحیح شو. ښه نو دا چې شو دا څنګه کې دا باکس چې د کې موږ چیک کولای شو د کې موږ دا د مکمل د امدی ټریډران د ممبرانس چې کوم دلته ممبرز دي په فورکس فیکټری کې اتباري خلک دي ټول دلته ريجستر دي سیف دي. ښه اوس راځو موږ چې د فارمز ته راځو چې دا فارمز ته راځو دا فارمز تاسو دلته ګورئ دې کې دا فارمز ان شاء الله زما دا ماوس کرسر بر تخکاری دلته تاسو ګورئ دا ګورئ موږ سره چې د فارمز دي. نو د فارمز کې اوس ګورو د فارمز کې ګورو چې د فارمز کې ګورو چې د مطلب څه شي ګورئ د فارمز چې د فارمز په خپل څه ته وای فارمز ورکو ته وای یا مطلب لیکنې ته وای چې خلک سوي او خلک د څه شي باره کې څه شي ویل دي. دلته ګوره لیټیسټ لایکس ګوره دا فارمز کې دا مطلب دا یو متن دی دا متن کې چې سو ان شارټ دی فور می when they made their piloted sharp dip او دا مطلب gain only دومره مطلب هیوج او دا څه شي باره کې نو دا هغه دا شاشه کلیک کې دا د څه شي باره کې مکمل دلته راځي دلته وګوره مکمل د لیکلم کړی دی او دلته وړه ویډیو هم دا شولې ده د وړه ویډیو ما شولې چې هر شي باره کې چولې ده خو دا شان تاسو کته شي ګوره دلته چې ګوره ډیکس فیوچر دی دا څه کې دا چې یو دغه دی انډیکس دی انډیکس چې اوسو کمپنیانو یو فیوچر هم دی بیا نو دا به بل مکمل یو بل اپشن دی چې په سٹاک مارکیټ کې کیږي چا موږ تاسو نه کو او دا کوم چې مطلب سٹاک مارکیټ کې کار کوي هغه کوم دا شی خلک ډیر کم کوي دا فیوچر او دا شی نه او دا شی خاص به معنا دی لکه دی ور دلته هر یو کمپنی او د هر یو مارکیټ والا خلک دلته کار کوي دلته راشو دا وګوره دا USD والا بیا ما کس چې کوم دی دا ګوره مشهور هم دی خپل فعالیت کوي اتمن ګوره شی ویل دي as long as 1 hour
candles open below 1.0825 I stay bearish. मतलब زه لاندې طرف ته ځان آماده کوم. Your 10 lots will be ready to collect in 45 minutes. دا ګوره دلته مثال خلک به سره مطلب غپ مولي دغه مولي دا ګوره ایسه وجنه وته ویل ګوره موږ مخکې دغه هیستوري چوکته دا ډېر غټ لوټ سایز کاري نو دومره غټ لوټ سایز څو کاري نو هغه رښتیا مو دا مطلب په 15 منټو کې ته دومره پیسې غپ کې ورته ویل دومره پیسې مطلب غټلې شي نو دا چې دا مکمل دینه استفادې سره تاسو ګوره مکمل د ټریډینګ کم اسانه کم خلک سوي او تاسو سره نظر لري هغه ته شریکيږي او تاسو تر استفاده کولای شئ به فارمز کې تاسو ګوره دي چې موږ سره بیا ماغه ساينس دي کوم چې سیګنل ساينس موږ ویلو دا سیګنل ساينس چې کلیک کې سیګنل ساينس کې کلیک کې نو ته دلته چک دا فارم د فارم کې چې کله اپډیټ کیږي او بل فارم یا مطلب دا مثال دغه فارم چې دی مطلب دا ګروپ چې دی د ټولنې ګروپ وای د کې چې څوک مثال پوسټ کی یا لیکنه شیر کی تا ته بدلته ایمیل راځي ګوره ایمیل ما سلیک کې دا د شو د شي ایمیل راځي نو ته تا ته ایمیل راځي د وچا دې شباره کې معلوماتو کې صحیح شو نو دا بس صحیح شو او زه نه ماته نه راځي نو دا د څه کا واپس د وای فای شکل به ختم شي صحیح شو دا غشان چې کی دین استفادې سره تاسو دینه چک کوئ شي کار غستې شي دا ګوره لاست ریپلای ګوره د فارمز ته چا مخکې ریپلای کړی دا د اکچوال پوینټ از نو خلک به دوباره وسره سوي نو دا چیټ تاسو ټول کته شي دلته صحیح شو دا د مکمل فارمز ته مکمل دغه دي ها دلته راځو د کې ټریډر څه کوي ټریډرز ګوره ټریډرز موږ سره چې دي ټریډرز جی پی بي یو اس ډي شو هم دا شانتي ټریډرز ګوره جی پی بي یو اس ډي کې سیل شوی دلته بای 2 منټه مخکې دی کې بای شوی صحیح شو اوپن لانګ شو دا کس چې دی په دې کې چې کړي ټریډرز دا ټریډر چې دی په جی پی بي یو اس ډي کې بای کړي دا ټریډر چې دی په جی پی بي یو اس ډي کې سیل کړي بیا یورو اس ډي کې د کس چې دی دا ټریډر چې دی د سیل کړي د چې دی بیا 2 منټه مخکې ګوره لاندې ګوره دی لاندې ټیم لیکل 2 منټه مخکې د په دې کې بای کړي په دې XAU کې بای کړي صحیح شو XAU USD کې بای کړي نو دلته مطلب د دې ټول هغه هیستوري د کتل شي دوی وسکه دا ټریډر هغه ټریډران سکه بل په دې کې دا مهم خو آپشن دلته بل دام دی ګوره ټریډرز ته راغلي ټریډرز کې لیکل پوزیشن لایو اکاونټس دي کې به هغه کسان چې دا غره ټریډران دلته موږ چې وکړو اوس دا ممبر ساده خلک دوی به دلته شک دوی به دلته راغلي دي او دوی چې کله ټریډینګ کوي لکه دا ګوره دا بای سیل دا ټول نو دلته به دا فورکس فیوچر دی او پروګرام الګوریدم دلته مطلب سیټ کړی دی چې کم خلک د کم په یورو اس ډي کې مطلب په یورو اس ډي کې اوس چې بایرز یا سیلرز د ټول مجموعه راځي دلته به پرسنټیج باندې خي چې څومره په بایرز دي څومره سیلرز دي غړ غړ ټریډران چې کم دي نو د یورو اس ډي کې ګوره بایرز خلک چې دي 50% دي او 30% سیلرز دي نو دا شان دي چې په دې کې موږ د هر یو مکمل پرسنټیج شو کتل شو دا ور دي باره کې ډیټیل هم تاسو کتل شي دا ور مکمل دا ور ټریډرز دا یو سل شپیته یو سل اوش شپیته شارټس ګوره لانګ مطلب بای سیټ ته شارټ مطلب سیل سیټ دا سور رنګ کې سیل مناور کې او شین رنګ کې بای مناور کې ټوټل څومره دي 280 ټریډونه ټریډز شوی دي صحیح شو لوټ سایز مکمل یو سل شپږ شپیته اشاریه شپږ لوټ سایز ټوټل شوی دي او مکمل ایوریج دومره $10,823 په دې کې شوی انویست شوی دی اوس خلکو نو دا ګوره ټوټل ارسل ته مکمل لیکل دي چې او مکمل ګوره دا ټوټل به باز په ډیرو خلکو چې خپل ټریډونه ساتلي دي نو 15 تو بایرز 15 ته ساتلي 15 تو نه مطلب 15 کېږي چې ډیرو ټریډرانو دا یورو اس ډي بای کړی دا او دلته سوال لسافتی کېږي چې سیلرانو یورو اس ډي چې کړي سیل کړي دا نو دا مکمل وینینګ ټریډ چې 515 دانی بایرز والا کړي او یو سره درې چې دی سیلرز والا وینینګ کړي ټوټل دا ټوټل لیکل به لوزینګ ټریډ سیم لیکل نو مکمل ارس تا دلته ډیټیل کې وای صحیح شو ډیټیل کې ته دلته د کانسپټ اغستې شي او ځان ما په مکمل په وی شو ګره مکمل بای سیل ټول دلته درته لیکل چې د خودلم دي چې دا ټریډر سکه دا ټریډر سکه څومره مخکې دا سودا کړی دا نو دا مکمل شری دا یو خو چانس دی او خو اسانته موږ ته شکل جوړه کړی دا نو ان شاء الله نن د ویډیو کې به موږ بس ان شاء الله نه باقی مانده او به دغه سلور پوزیشن پوینټونه چې کوم دي د فورکس فیکچرینګ نو دا به ان شاء الله وایو چې ترڅو نورم ډیپ په دی باندې پوه شو د فورکس فیکچرینګ تاسو فندامنټل انالایز کې ښه استفاده وکړئ ها ان شاء الله بل ویډیو کې به لا زیات په دې بحث وکړو وبغږیږو
خو وخت ولرئ ته ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.